السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. برېښنا سکتور کې د 243 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 سترو پروژو تړونونو لاسلیک کېدل. د ازبکستان هیواد له سرخان بیا د افغانستان تر لویدیځ ننګرهار پورې د برېښنا موزو غځولو او سب سټیشنونو جوړولو او پراختیا اړوند د 4 سترو پروژو تړونونه لاسلیک شول. ټاکل شوي چې یادې پروژې د 18 کاري میاشتو په دوام بشپړې شي او پر مرسته به یې له ازبکستان څخه هیواد ته 1000 میګاواټه برېښنا انتقال شي. هرات په لي هاشمي سب سټیشن جوړولو سربیره د برېښنا اړوند درې نورو مهمو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان برېښنا شرکت زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو ترمنځ د هرات برېښنا پیاوړتیا او ثبات په مخه د نږدې 140 میلیونه ډالرو ګډې پانګونې تړونونه لاسلیک شول. په دې کې له نورالجهاز سب سټیشن څخه تر پلي هاشمي او بیا د هوت 40 شهیدانو سب سټیشن پورې د برېښنا لیږد غځول، پلي هاشمي او د هوت 40 شهیدانو سب سټیشنونو جوړول او په نورالجهاز سب سټیشن کې د لینبي پراختیا پروژې شامل دي. بغلان کې له ډبرو سکرو څخه د 160 میګاواټه برېښنا تولید هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر د ترکیه واویه او زولرستان شرکتونو مسؤلینو سره د بغلان ولایت کې له ډبرو سکرو څخه د 160 میګاواټه برېښنا تولید هوکړه لیک لاسلیک کړ. د هوکړې له مخې به د بغلان ولایت ګزګل کې له ډبرو سکرو څخه د 160 میګاواټه په ظرفیت برېښنا تولید شي. او په وروستي خبر کې د برېښنا اړوند خدمتونو په برخه کې د نږدې 1000 پیرودونکو ستونزو حل. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت کارکونکو په تېره یوه اونۍ کې د 843 پیرودونکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه کړې. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونه 144 شمیرې له لارې د 555 او واتساپ شمیرې له لارې د 144 او په حضوري ډول د 140 پیرودونکو ستونزو ته رسېدنه شوې او دا بهیر په نورمال ډول دوام لري.